الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن د ناروغ د لمانځه احکام تر بحث لاندې نیسو. که چیرې یو سړی ناروغ و، نه اسوای کولی چې په ولاړه باندې لمونځ وکړي، نو دا ولاړه که څه په لمانځه کې فرض ده، نو ولاړه به پرېږدي، په ناستې به لمونځ کوي، یو څه به سر کښته کوي، دا به یې رکوع سي او بیا به سمه سجده کوي. دا نو که دی ولاړېدلی نه سوای یا یې ولاړې ناجوړي ډېروله، او یا دا چې که ولاړ سوی وای نور جوړېدی نه، مریضې پسې اوږدېدل یا یې سر پله ګرځېدی، نو دغسې کار به کوي. او که داسې و چې یو اندازه لمونځ یې په ولاړې کولی سوای، خو ټوله یې نه سوای کولی، تر کومې اندازې پورې چې په ولاړه لمونځ کولی سوای، په هغه اندازه به ودرېږي، او کله چې عاجزه سو پاته لمونځ یې په ناسته پسې وکړي، تر داسې اندازې پورې وایي که یو تکبیر په ولاړې ویلی سوای، الله دې هم دغه یو تکبیر په ولاړې ووایي چې نور نه سوای کښېنستلی، نه سوای درېدلی، بیا دې کښېني. او که داسې و چې یو سړي په ولاړه لمونځ کولی سوای، په دې شرط چې تکیه یې وهلي، نو هم وای په ولاړه دې لمونځ وکړي، په ناسته دې لمونځ نه کوي. او کله چې څوک په ناستې لمونځ کوي، نو وای په هره طریقه چې کښېنستلی سي لمونځ صحیح دی، خو چې ده ته اسانه وي. خو ښه خبره وای دا ده چې داسې کښېني لکه پر اتحیاته باندې چې کښېني. او که چیرې یو سړی دومره ناروغه سو چې رکوع او سجده یې هم نه سوای کولی، یا نه سوای کښېنستلی، نو تکیه دې ووایي یو دیواله ته یا یو بالښته ته. او که چیرې رکوع هم نه سوای کولی، سجده یې هم نه سوای کولی، نو بیا به په اشاره لمونځ وکړي، سر چې لږ ښکته کړي، دا یې رکوع سوه، تر هغه چې یو څه ډېر سر ښکته کړي، دا یې سجده سوه. او بله مسله دا ده، وایي که چیرې یو سړي رکوع او سجده نه سوای کولی، خو درېدلی سوای، نو وایي ښه خبره دا ده چې په ناسته دې لمونځ وکړي، او په ناسته دې د رکوع او د سجدې دپاره اشاره کوي، خو که په ولاړې وکړي هم صحیح دي. بله مسله دا ده، بعضې خلک داسې کوي چې سجده نسي کولی، نو بالښت یا یو میز ورته راپورته کړي، پر هغه سر ولګوي، نو دا هغه سجده نه ده چې پر مځکه باندې وسي. که سر کښته کړی و د سجدې دپاره، تر رکوع ډېر سجده یې صحیح ده، که څه بالښت ورته راپورته کړي، او که سر نه ورته راکښته کړی، د هغسې بالښت یا میز پر تندي ورېښي و، سجده یې نه صحیح کېږي. او کله چې په اشاره لمونځ کوي، کښېنستلی نه سي، نو پر اړخ هم کولی سي، او داسې چې ستونی ستخ پرېوځي، سر تر سره یو بالښت ور لاندې کړي، پښې یې قبلې ته سي، نو پر دغه طریقه باندې لمونځ کولی سي. او که چیرې یو سړی جوړ روغ رمټ و، په لمانځه یې شروع وکړله، وروسته ناروغه سو، یو مریضي ورته پېښه سوه، هغه پاته لمونځ دې په ناستې وکړي، رکوع سجده دې ورته کوي.
کې د رکوع د سجدې هم ولوېدی اشاره دې ورته وکړي. او که چا لمونځ په ناستې کاوه رکوع سجده یې کول جوړ سو پاته لمونځ یې په ولاړې پسې پوره کړي. او که د لمانځه یوه برخه په اشاره کړې وه بیا یې پر رکوع او پر سجده باندې قدرت پیدا کړي نو دغه کس به لمونځ بېرته تر سره راګرځي. دا د ناروغ د لمانځه اړونده یو څه مسائلې وې. نورې مسائلې یا د نورو لمونځونو په اړه باندې چې هغه د مسافر لمونځ دی یا د جنازې لمونځ دی انشاء الله العزیز هغه په راتلونکي درسو کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله